د لوی څښتن په نامه سره شروع کوو چې پالونکی او ساتونکی دی. ملګرو د مشاعرې لړۍ دا وخت راورسېدله. دعوت ورکوم محمد طاهر لیوال ته چې دی خپل کلام له موږ سره شریک کړي. محمد طاهر لیوال. ډېره مننه ملګرو ستاسو ټولو په اجازه کلام عرض دی. ساکن صاحب وایي ما ولیدی ملګرو نن یو ځوان په هدیره کې ما ولیدی ملګرو نن یو ځوان په هدیره کې ژړل یې بیخي ډېر ناست و هریان په هدیره کې سرې سترګې د یو قبر سر ته ناست په سوچو کې ویل یې و دا قبر ته قربان په هدیره کې ژړل یې بیخي ډېر ناست و هریان په هدیره کې چې لږ څه تسلي یې وای ورکړې و دې ځوان ته خو نه و هغه وخت بل یو انسان په هدیره کې مننه چې لږ څه تسلي یې وای ورکړې و دې ځوان ته خو نه و هغه وخت بل یو انسان په هدیره کې ژړل یې بیخي ډېر ناست و هریان په هدیره کې پر مخ باندې یې اوښکې را روانې وې باداره روانې وې باداره کاوه یې تلاوت د سپین قرآن په هدیره کې ژړل یې بیخي ډېر ناست و هریان په هدیره کې مننه پر مخ باندې یې اوښکې را روانې وې باداره کاوه یې تلاوت د سپین قرآن په هدیره کې ژړل یې بیخي ډېر ناست و هریان په هدیره کې. ساکن صاحب شعر عرض دی. قبر یې د مور دی دا هر چاته د معلومه دا قبر یې د مور دی دا هر چاته د معلومه طاهر لیوال چې ژاړي په ارمان په هدیره کې ژړل یې بیخي ډېره مننه دا قبر یې د مور دی دا هر چاته د معلومه طاهر لیوال چې ژاړي په ارمان په هدیره کې ژړل یې بیخي ډېر ناست و هریان په هدیره کې ما ولیدی ملګرو نن یو ځوان په هدیره کې ژړل یې بیخي ډېر ناست و هریان په هدیره کې د توجه یو جهان مننه.